د امریکا اخبار نیوزویک یو مقاله شایع کړې ده چې د هغې عنوان دی محمد صلی الله علیه وسلم د وبا مرض د سدباب او مخنیوي دپاره کامیاب لارښوونې کړي دي. حکومتونه ډاکټرانو د وبا مرض پوهانو یعنې ماهرینو چې د کورونا وایرسو د پروینټ مخنیوي دپاره کوم هدایات او انسټرکشن ورکړي دي د هغه سپارښتنو سرورته دي یعنې سیم دي هغه سره کومې سپارښتنې چې محمد صلی الله علیه وسلم د وبا مرض د روکتام او سدباب دپاره کړي دي. رائټر د دې مقالې درې کونسایډن او ډاکټر سنجے ګپتا په حواله لیکي چې ښه نظام نظافت د ډېرو بیماریانو او خاص کر د کورونا د مخنیوي دپاره یو مؤثر اقدام دی. بیا سوال کوي چې تاسو پوهیږئ د وبا مرض په مهال د صحت حفاظت او د قرنطین وړاندیز چا کړی دی؟ په جواب کې د خپله لیکي چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم 1300 کاله وړاندې د وژونکو بیماریانو او د مهلکو امراضو مثلا کورونا وایرس یا داسې نور وبایي امراضو په وړاندې غوره سپارښتنې کړي دي. بیا د دې خبرې د تایید دپاره د محمد صلی الله علیه وسلم دا ارشاد پیش کوي که په یوه علاقه کې طاعون بیماري خوره شوه نو د علاقې خلکو له پکار دي چې د دې علاقې نه ونوځي او د بلې علاقې خلکو له پکار دي چې دې علاقې ته رانشي. دغه میګزین او مقاله کې بیا لیکي چې محمد صلی الله علیه وسلم امت ته د صفایي کولو ډېر ترغیب ورکړی. بیا د یو حدیث پاک الطهور شطر الایمان د دې ترجمه کړې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم امت ته دا تعلیم ورکړی دی او صفایي والا د ایمان برخه ګرځولې ده. نو معلومیږي دا چې پیغمبر اسلام خلکو ته د پاکوالي تعلیم ورکړی دی تر څو چې خلک د بیماریانو نه بچ شي. دا شان پیغمبر اسلام امت ته دا تعلیم هم ورکړی دی چې د خوبه را بیدار شي یعنې راویښ شي لاسونه وینځئ پته نه لګي چې د خوب په حالت کې مو لاس په کوم ځای باندې و. دا شان د خوراک برکت یې په لاسونو وینځلو کې ښودلی دی. مطلب دا د خوراک دپاره لاس وینځل هم ډېر ضروري دي. د مقالې رایټر تپوس کوي چې یو کس بیمار شي نو محمد صلی الله علیه وسلم ورته کوم تاکید کړی دی. لیکي چې محمد صلی الله علیه وسلم خلک طبي درمل او دوا ته هڅولي دي. لکه حدیث دی چې هیڅ داسې بیماري نشته چې الله تعالی ورته دوا نه ده پیدا کړې نه ده رالیږلې مګر یوازې چې انسان یو ځل زوړ شي بیا ځوانېدل نشته. بیا لیکي چې محمد صلی الله علیه وسلم پوهېده چې بعضې وخت کې د ایمان او عقل یعنې د اسبابو منځ کې موازنه هم کول پکار دي. رایټر لیکي چې ځینې خلک وایي چې مونږ ستا د کورونا وایرس نه ساتلی شي خو محمد صلی الله علیه وسلم بانډچي ته وایي چې اول دې اوښه وتړه بیا په الله توکل وکړه. لیکوال وایي چې پیغمبر اسلام خلک دیني ارشاداتو ته رابللي او خدای هم څرګنده کړې چې احتیاطي تدابیر نیول او اسباب استعمالول هم د شریعت نه څه لرې او بعیده خبره نه ده.